بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. د غونډې ګډونوالو، مېلمنو او سنتکارانو او سوداګرو وروڼو او د افغانستان د اسلامي امارت که وزیران دي، که معاونین صاحبان دي او د رسنیو استازو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوښۍ ځای دی چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ په غونډه کې سره یو ځای کیږو. ټولو ته څرګنده ده چې د هیواد د اقتصاد د ملا تیر صنعت جوړوي. د نړۍ هغه هیوادونه چې له جګړو راوتلي او چټک اقتصادي پرمختګ یې کړی دی، اساسي لامل یې صنعت دی. افغانستان هم د صنعت په مورد کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د پام وړ رشد کړی دی او لا هم امارت هڅه کوي چې په هیواد کې صنعتي ماحول ته زمینه او د صنعت پرمختګ لپاره هر ډول شرایط مساعد کړي، چې له جملې څخه یو او تر ټولو مهم برېښنا ده. له شبرغان څخه تر دشتیالوانه پورې د برېښنا دغه پروژه چې له کورني شرکت افغان انویسټ سره یې قرارداد شوی دی، نه یوازې دا چې د هیواد صنعت او کورني ژوند ته به یې ګټه رسیږي، بلکې له نورې وارداتي برېښنا سره د قیمت د تفاوت له امله به په کلني ډول هیواد ته لسګونه میلیونه ډالر بچت کړي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او هر څومره چې ژر امکان ولري د تطبیقولو څخه یې چې د تطبیق کولو هڅې یې ګړندۍ کړي، ځکه کوم وخت کې چې د برېښنا په هکله موږ د ځینو تجارانو وروڼو سره خبره کو یا د صنعتکارانو سره خبره کو، خو په بعضې وخت کې چې د ژبې پر سر خبره وي او د خپل مشکلات د خپل ولس د خپل کم صنعتکارانو وروڼه چې په خپل فابریکو یا په خپلو صنعتکاریو کې مشکلات لري، هغو ته هم داسې پام یې نه دی کړی. نو موږ د ټولو صنعتکارانو تجارانو وروڼو سره چې موږ ته اطمینان راکوي چې موږ په دغه کار کې جدي پاملرنه کوو، باید هغه په زړه کې هم دغه رقم ولري، یعنې باید دا کار ته په جدي ډول متوجه شي چې دا هم له دوی لپاره یو لاسته راوړنه کېدلی شي، هم له افغانستان سره د افغانستان د ولس د مظلوم او د دربدره او فقر او مسکنت ځپلي هیوادوالو سره ډېره غټه مرسته ده. نو موږ د ټولو صنعتکارانو وروڼو څخه د ټولو تجارانو څخه چې په هر بخش په هر ډول کې دوی پانګونه کوي او یا قرارداد کوي، باید خپلو خبرو ته متوجه شي چې ما څه وویل، باید په هغه کې عمل وکړو، یعنې عملي ډول خپله خبره پر مخ ویشي. نو دا مو د ټولو څه غوښتنه ده چې باید پر خپلو کړنو پر خپلو خبرو باندې عمل وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.